train to Hammersmith. The next station is Upton Park. Hammersmith City Line. شو كنت شانتي الترين ده دير مزدار واش فيك زروانية ولا غير ساوثال أغيدا ودلت جيت أصلا مخبرك كول غانم بريكارد شيء أنا بعد تيجي التاريخ دي ناغلت أصلا ده دي أخبار ده نن ده جولاي تشتم تاريخ دي زيارة أصلا وده مترو أخبار ده أصلا دي ده خم شيء ده هيدلاينز ده كم ده دي مقاطع بالكل غټه الفاظ یې مشري الفاظ چې وایي زموږ پښتو کوم غوږی موږ د نورو ژبو ټکر دا نه کوو چې خپل لفظونه جوړ کړو دا کوم چې زه دې ته مشري الفاظ خپل ځان کوشش کوم زما استادان زما مشران ساري توسي چې هغه دا کوشش نه کوي نه زموږ پښتو کې علمي کوي نو دا کوي چې خپل الفاظ جوړ کړو دا یو ګیله ده او زما د خپل ټول مشر خدا زين كيرلا دا اصلي كي خبر لازم خبر اصلا دي نن سوي مترو نن سوي اشتم دي درايز جولاي since 1911 چې دا د 19 دا نو سوي یو لسنه د جولای میاش د سیده چې دا دا که پنځه ورځې نور زباران ولا شو دا به د ټول نه غټ ریکارډ شي چې دا ونشي د نن ورځې دا خبر دلته انګلند کې ټول د څه دغه نشي نور ورځې بیا روان یم هلته ساوتال یو علاقه ده صباغه تاسو ته خیر بیا به هغه تاسو ته کومه هلته مځینې پوینټ دي چې بس تاسو مخې له راولم سوچ هم دي او هغه بیا تاسو ته خیر فلحال دا خبره چې دا د نن کې څه مزدار خبره ونه چې دا تاسو ته وایم دا چې کومه ورچوال دی Hammersmith City Line او زمبا واسو کې خاطر چې کوم دی نو دا Elizabeth Line دی دا ته ورخې جوړ دی هغه کې بس زمبیا Southall دا اوس بیا تاسو ته خیم دا چې کوم دا Elizabeth Line دا وخت کاری نه او چپل سټیشن هغه کس ته ट्रेन में राजी एलिज़ाबेथ लाइन په دغه کې بیا ساوت هال زر مال ډېر مزه راکړه تاسو ته وخت ډېر راخو زبردست دې سلسله ډېر راخو څنګه دلته دا د دې جمال کمال دا دوانه دلته د کتو دي لکه داسې په کده دغه وګوري چې د مضبوطي وګوري هم د کمال له او که د ښکلا وګوري هم د کمال ده لکه داسې کار دي دا کوي د انجینیرز د ایکسپرټس دا قسم او د کوالټي کوي او دغه څیزونه چې کوم د شمار لکېږي د ترقۍ او د بنیاد چې یاره په یو شي کې چې کوم د کوالټي وایز پس چې په مضبوطیا باندې او په ښکلا باندې دا دوه څیزونه چې کوم د چکر په کم هنر کې نو هغه د کمالي مجلس تاسو ته دا دا چې کوم دی وایټ چپل سټیشن دی سیدا په وایټ چپل کې د پلیټفارم بي الیزابت لاین لپاره او د کوم ځکه نو او د کوم پډینګټن بابل د یو دغه شروع کیږي او بیا ما چې کوم دی ساوت هال ته رسي دا راوځي د الیزابت لاین د ټرین کنکشن نه هغه او د تاريخيا پډینګټن نو بیا چې کوم دی ساوت هال ته دا غوږی د چکر تاسو باندې دا غوږی Next station, Liverpool Street. بس درشن ټرین دی We'll sort it. See it, say it, sorted. د چکم دی ما ته ورسېد پډینګټن سټیشن د بیا چې باندې تا ورته ټرین ته باندې کوم څه 11 نه باندې څه بیا خیر او د تاسو ته بیا راځي په ټرین ته ورته بیا ځم ساوت هال او د تاسو ته ساوت هال سټیشن دی پډینګټن سټیشن دی
Elizabeth Line ورځي دا 11-12 دغه ورځما دا پیډینګ سټیشن ده زبردست مالې جوړ او د سره چې سیوا ما ډېر کوله دا یې جوړول خاص کوي کنه چې سره په کمال لوټي او ولاګ جوړي هغه کمال بیا په دې کې کوالټي غټه خبره ده چې په کنسټرکشن کې ستا کوالټي او بیوټي دا د وسونه ډېر ده چې هغه ته مزدار شي جوړ کی خپل مضبوط دا دې ده دا ډینټل سټیشن دې د بل دا دروازې ورکوي دې سمه ده دلته ولاړ یم او دلته مالا دې ځای کې راتللی دې یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا ساؤت پیمنټ سټیشن دی دې ته وایي پیمنټ او دا ډېر ځای دی السلام علیکم دا ساؤت هال دی ساؤت هال ته زه راوباسېدم او دا ساؤت هال په انګریزۍ کې لیکلی شي او دا دلته دی ما دې خوږ سړي نه تپوس وکړو ده ماته ووایي چې دا په پنجابۍ ژبه کې لیکلی شوی دی it's written in Punjabi in this language the Granth Sahib is also written in this language Granth Sahib is written in Punjabi language okay here دا چې کوم دی نو دغه دی او دا زموږ ځینې سکالران وایي چې دا په دغه کې لیکلی شوی دی this is Devanagari script actually script is Devanagari but the language is Punjabi okay yeah thank you your good name okay Allah बड़ी मेहरबानी यार आपको मैंने तकलीफ जब जा रहे थे इंडियन है पंजाबी है अच्छा इंडिया के रहने वाले हैं हाँ सारी मैं यहीं आया हूँ मैं थोड़ा सा वीडियो बनाऊंगा लेकिन मुझे ये इस तरह की पॉइंट्स पेश कर देंगे ठीक है थैंक यू वेरी मच زړه د شان دغه د کینګز هال او دا چې کوم نن میتھوډس چرچ دی دا او په دې کې هم دغه دی په مختلفو ژبو کې په انګریزي کې هم لیکلی شي په پنجابي کې په دغه کې په دغه جو دا وایي په دغه ژبه کې هم دا لیکل کړي دي دا دغه دی دلته دا دغه دا دی دا یې لیکلی دي میری مرضي او هغه ته په هم حلال لیکلی دي طرف ته هم حلال لیکلی او په ورته پکې زما خیال دی غیر حلال څیزونه پکې هم دي او دا دغه بس نه دی راغستی د دې نه دا دغه جوړ کړی دی او زوړ بس یې راغستی دی میری مرضي ساؤت هال دا یې لیکلی دی ډېر مزهدار او دا دغه دی او भाई आपकी मर्जी या मेरी मर्जी हाँ you have written मेरी मर्जी you have written खबरदारी की चाली कर आगे भी पूरी जमना मजे खबर भाई मेरी मर्जी means my way my decision it means my life okay dear thank you very much chicken biryani 250 okay I'm coming دا ډېر مزدار دي شي وګورئ دا د کچن دی او پورته دا سیټینګ از اپسټیرز اوکې ډیر دا چې کوم دی نو دا سیټینګ دی ګورئ ورته دا د بس دی او د دې دا تنظیم دی وروره دا خو دلته داسې ګرم دی چې څه وایم دا دې وخت لپاره نه دی وایي ډېر ګرم دی نو دا دغه دی دا د کلچا ایکسپریس کلچر فوډ ریل ټیسټ اف امرتسر دا دغه دی دا د بزنس کوي ورکوټه شانتي او دا چې کوم نه کافي او چای او دغه خرڅي او ډېر څه نره بادره جنۍ ده ډېره زیاته थैंक यू वेरी मच डियर थैंक यू वेरी मच अच्छा ये जो उधर लिखा है प्रसाद स्वीट ये प्रसाद की व्हाट्स द लिटरल मीनिंग ऑफ इट Prashad. Yeah, please.
It is a name of the person as well. But नहीं it नहीं is- प्रसाद नो इट्स मेरे ख्याल पे if you donate something Yeah, it's a दे या prasad. प्रसाद या It's a दैट temple word. खैरात जैसे हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह प्रसाद या अच्छा थैंक यू डियर ओश यार स्टोर ده او دې کې د ورجې او د دنیا ټماټر پکې بشمار دا پکې دا بشمار دا انځواني څه ورې شو قسم دی او غریو دا دې ده د سټورونو حل دی دا څه د دې فروټ دا نن چې لا ورځو او دا کې ورچا ولا څنګه اوش امونه پکې دغه دې بشمار پراته دي په 15 پونډ باندې کیلو ورکړي او دا څه دی دا ډېر څه شي دا چې کوم دا دی دا د مزدار شان څه دی دا دی سیراک کیشن کې دا پدې کې دی دا د مارکیټ دی دا ډېر مزدار ډیکوریشن خاص کر د پرې زما ډېر خوښ شي چې دا نه ته نو په هغه دی دا اټ زد دی او ډېر خپل دا وای نه دا دکان دی ډېر مزداري جوړ کړی است کې ناستو پدې کې چې کوم دی نو ډېر خپل ډېر خپل دا ډېر مزدار ډېر کمالي پکړی دی وای ورکې ناستم دا چې کوم دی نو جناب ډېر مزدار ځای دی دلته زه بس کم او تاسو ته خیم او ډېر مزدار دی دا ډیکوریشن بزنس کول د څنګه یو دا وړي دا لکه پتا کې سړیتوب لول پکار دی بیا د سافټ سپوکن یو شود بي او دا چې کوم دی خلکو له ورځي ویږي ما ته وایي دا کو ببل چای لې او دا صرف دا نه دا میزو یو دوه مزدار دا کړی چې سیوا دا کاروبار چې کوم نه کنه دا عقل غواړي او دا پیسې هم غواړي دا عقل هم غواړي دا غټ دا قبل فوډ به لیکل خو دنه پکې پورته په لیکل قبل فوډ ده او خرسيږي پکې جامې دا وایي ها ایکسکیوز می دا وایي خرسيږي پکې جامې پورته په لیکل قبل فوډ कैसे हो on the board you have written Kabul food but inside you are selling the clothes. Oh, why? Big reason. Oh, what the reason? Okay. Okay, dear. Thank you very much. Okay. Damma da ko ma jara da wali du ko. Da Kabul food pe ni kare jaओ. Kharsai baki jami. Da de. ماته دا راتم د خیره پښتانه میلاو شو دلته څنګه یاره طبیعت ته خله دا حق جماعت ته بد نه د گزاره حال د غټ تاسو مونږ کو سټه پورا کولای اوس پکې کولای شم او بس لاس سټریټ سره سره دا هغه د کنه او داسه زیاده ها او د چلو کو بس راوي دا سمات دا څه دینوم دی ایمان عزیز عزیز دینوم دی ها د کوم دی د کابل زه افغانستان ها ټیک جماعت ته پورته لار خطر ده بنا دا جماعت ته دا جماعت ته ډېر خپل ورکوټه ده ډېر مزدار ځای دی او ډېر دا د دې منبر چې دی دا ډېر خپل دی منبر ډېر مزدار دی ډېر خپل دی او دا کمال د حد پورې دا خپل دی دا شو دا فانوسونه په دې کې ډېر مزدار دي ډېر ښکلي او and these young people told me there is a lot of more than 5-7 mosques more here in the Southall. more yes Okay. Close by, 2 minutes away. Okay, here and there and okay. Okay, dear. Okay, because only I want to show it so. Okay, several masjid. Thank you, dear. Thank you. Da Jumat the upstairs is two. Upstairs you? Upstairs more? No, just that one. Okay. This is small masjid.
اوکې دي سر اوکې ډیر ثانک یو او دا چې کوم دا دغه په چې جمعه هم تاسو ته وخم چې دا دغه ډېر ښکلی او داسې دا شان دی ورکوټه دی خو دا ډېر په سنټرل پلیس کې دی لکه په دغه سره دی چې دا وایي ډېر داسې ډېر ښکلی ډېر زبردست الحمدلله او دا داسې په بازار د پاسه دی دا فرقاني ایجوکیشن اینڈ کلچر سنټر اینڈ مسجد په دې کې ما منځو کو زرا کوشم او د خو چې کوم دنه تاسو داخل چې دا پنجابي نانس اینڈ کلچر کین او دا چې کوم دنه تاسو دا کوم چې دا انډین پنجابیان دي لکه دا خو زیات دا کاروبار دی او دا غره کلچر څه وای دا یو دا دی نو یاره کلچر په سی حساب کې چې دا چې ما خو له تاسو ته مو خو بیا پته نه لګی سره صورتحال نور څنګه دی دا دغه دی دا دی او دا پیلس شاپینګ سنټر دی دا دکان نو وای نه دا د سیده لکه ته به وایې چې یا په انډیا کې ګرځي په دلته یا په لاهور کې ګرځي یا په دلی کې ګرځي د حساب کتاب دی خو دغه پکې چونکې په دغه کې چې دلی وای نو په هغې کې پکې مسلمانان دي دغه څیزونه پکې ډېر دي او دلته چې کوم دی نو دا او خالص دی ټول دیسي خلک دی په دې کې چې کوم دی نو دغه نشته دا پیلس شاپینګ سنټر لیکلی دی چې په دې کې څه دي یاره دا زه ورځم او دا ګورم چې دا دې کې ټول داسې پیلس شاپینګ سنټر دا چې کوم دی ټول پکې د دغه جنکو سیزونه دي دا د لاس او د خپو دا پکې وای نه بالکل لکه په دې کې د سړو څه کار نشته په دې کې چې کوم دی نو تش ته ګرځون دا Boys no need to come here. Sorry? Boys no need to come here. Yeah, boys. Yeah, there is nothing for them. Yeah. Da ټول دغه دی دا پکې وایي دا پکې دا دی دا لو باجی راستہ دے دی دا دغه دی دام دغه شی دی ټول देखिए چې کوم نه ټول چې کوم نه پیسې دي زبردست دا وای نه دام د ټول अच्छा ये देखो that way na this is actually I salute such people ये और ये दुपट्टा है इसका और ये वहीं पे फ्रिल आई है अच्छा और ये देखो प्लाजो भी है हर कलर का ये प्लाजो ये ऐसे ये वाले دا مدې ماته په خپل وې چې راشه زو ته خیمه ये झंडे का कलर आ गया है जिंदाबाद ये देखो अच्छा ये वाला ऐसे ये सब एम्ब्रॉयडरी वाले और वो वाले बीड्स वाले ये डिजाइन थोड़ी हटकर है वैसे I appreciate your expertness really you know how to do the business I salute you good girl ये सब इंडियन टॉप वगैरह ये सब सही है ये दुरुस्त है बड़ी ज़बरदस्त गुड गर्ल थैंक यू वेरी मच कीमतें अच्छी रखी हैं रिजनेबल रखी हैं रिजनेबल है ये देखो ये 45 का है ये बाहर जाओ तो ये 80 में मिलेगा ओके जबरदस्त ओके डियर थैंक अभी आया माल अच्छा और ये डायरेक्ट आप इंडिया से इंपोर्ट करती है अच्छा ठीक ये देखो चाहिए तो किसी को होलसेल बक्सा चाहिए तो मैं होलसेल भी देती हूँ अच्छा ठीक है सही है ये आपको होलसेल रेट पड़ेगी आपको 30 में यहाँ से अगर आप लेके जाएंगे तो अच्छा ये वाले राजे सो कारोबार का ही दलता दिल राजी पोश वो ये लेना
आपको हर कलर में हाँ। हर साइज में स्मॉल लार्ज मीडियम एक्सल डबल एक्सल ओके ऐसे आपको साइज लेना है हाँ तभी जाके हाँ आपको ये wholesale साउथ हाल आए हैं। और आपकी दुकान का नाम क्या है? मिलेगा। मेरे दुकान का नाम है माई चॉइस। माई चॉइस। और ये है उधर ऊपर जो उसको अभी बोर्ड लगा है वो मेरा नहीं है, वो तो निकालना उस है, सेंटर निकालना है। ओके डियर, थैंक माई चॉइस। ठीक है डियर, जबरदस्त। ये वाकई ये तो इनकी कलर तो बहुत ही प्यारे हाँ हैं। ये देखो ऐसे सही। ये होते हैं। ओके ये टिश्यू दुपट्टा है, हाँ टिश्यू दुपट्टा सही। ये वाला ऐसे है। Eh, daw ini, da makasih lagi. Zabardast. دانم د دې مارکیټ څخه وکړ دا تاسو به ګونده او مزدار هر کوالټي ولا پدې ما تاسو ته دغه خو دا ګوردوارا دغه جمعه او دلته دا چې کوم نه دا منظر دی د انځانو دا ګوري لکه دلته دا خواته بالکل دغه دی خو نو څه ایشو نه مسله ای سم سره جنگ نه جګړه ای سم نه خدای مزه خو کوم دا Southall High Street. Excuse me, this is Southall High Street? Yes. Southall High Street. هذه كذا دير سيدي كتب من دبلي سيدة خير وش महंगे हैं या सस्ते हैं भाई? गुजारा अच्छा गुजारा अच्छा ये पाकिस्तानी एमिंगोज है ना? हाँ ज़बरदस्त तो पाकिस्तानी अमूना खर्च पाकिस्तान तो पैदा रहा है वश हाँ लेकिन ये कब दिन और दफार एक्सचेंज دا غټه فائدہ ده थैंक यू डियर थैंक यू वैसे आपकी टोपी सिंधी टोपी बड़ी मजेदार है हाँ मैं दिखाऊं इसको हाँ दा सिंधी टोपी इधर पर सर खड़े था जबरदस्त दा साउथ हॉल हाई स्ट्रीट वही नहीं बिल्कुल ښکاری لکه دغه ښکاری لکه د انډیا په یو ښار کې چې ته ګرځې بالکل لکه سپیشل د دې کلچر او دغه that is Southall High Street. Gosh. लंदन में यूके में है या इंडिया में है? पूरी दुनिया में नहीं लगता तो ऐसा कि ये इंडिया का कोई शहर है ना हो ना ورسته کړه دې ځای څنګه سره په دې د نشي له چیرې دا پارت اف انډیا ریکه پارت اف یو کې بالکل स्पेशली چې کوم دی نو دا چارج انډین کلچر نو څه دی دا Southall High Street. Does it? Do you understand? Da.
کیلونی خرڅ څه خرڅ بالکل بس نه لګا ته به یا په پنده یا په لاهور یا buy any other one. No, I don't ये ले जाओ बड़ा अच्छा دا ټول زبردست بالکل خالص دي वैसे तो 60 आप 30 दे خوشبو پرسته دی زبردست څه وړې بوتلې څه غټه بوتلې fresh juice was fresh juice په ماته ورچې دا په خلاصو دغه دې په راوځو چې څنګه تر راوځو دا بل راغلی دا دې دغه چای والا ټریډ مارک رجسټر ټریډ مارک په لیکل دی او دا پکې دام دی او چې کوم نه دا سترګو دغه تر رسولې اسمان تر رسولې چا میډیا والا په نظر پرې وته هغه په دغه وکړو پوښ وس دغه دا رجسټر ټریډ مارک دی لکه په دینو باندې که څوک بل څوک کاروبار کولاوي هغه به دغه نه کوي پوښ دا چې کوم دی نو دا دلته کې دغه کې په دینو باندې کوم دی نو کاروبار دی تر نه وته مو هغه سړی چې د مردان دی دغه په نوم دا جوړ شوی دی او دغه سترګو کار کړی او دغه سترګې خپلې وې دلته چې کوم دی دا دود کوي चाय आप लोग बनाते हैं यार मुझे चाय पिला दे small just 1/2. Yeah, 1/2. In one cup. okay sorry you good man you explain me our good terms from Mumbai okay but this chai wala is belong to the area the man yeah this was not this was this was in Pindi Islamabad and it was the man who belonged to Mardan who was a young man but his eye was very attractive and some girls who belonged to the the media and she took the maker and printed his photo on the magazine and then he got the fame and this is the chai wala yeah okay he's the owner of the chai wala dalta so wallahi I told you the history okay chai wala da galak pada ki muwagas to gen zaman چې تاسو نه کېدو په دې دا کې موږ چې دا چای والا دی او دا thank you dear thank you very much thank you نو دا دلته کې نو چیس کم او بیا به ګورم چې رسیدي ها او sorry dear دا دلته ما چیر واغستو او دا زه اوس په بس سټاپ باندې ودرېږم دا چیس کم او بیا به چې کوم دی نو بیا ستاسو سره نور ګپ لګوم دا زما چای والا